د قمر سرایي صاحب یو غزل دی. جی ارشاد. سرایي صاحب وایي څه دې په ذهن کې او څه دې په لیمه کې تیر کو، څه دې په ذهن کې او څه دې په لیمه کې تیر کو، د ښایست ژوند دې اشنا ټول زما په زړه کې تیر کو. ستا ژوند د حسن د جنت په ښایستونو تیر شو، ستا ژوند د حسن د جنت په ښایستونو تیر شو، ما د الفت د سور دوزخ په تناره کې تیر کو. ډېر ښه. وم په دې تمه ما وی اوس به راشي اوس به راشي، وم په دې تمه ما وی اوس به راشي اوس به راشي، واړه ژوندون مې لارو لارو تکاتکې تیر کړ. ځکه په ما د ښار رنګونه لګېدلي نه دي، ځکه په ما د ښار رنګونه لګېدلي نه دي، ما واړه ژوندون د فطرتي ښکلا په غره کې تیر کړ. ډېر ښه ډېر ښه. ځکه په ما د ښار رنګونه لګېدلي نه دي، ما واړه ژوندون د فطرتي ښکلا په غره کې تیر کو. مونږ ته تر اوسه احساس ونشو د دې خبرې، مونږ ته تر اوسه احساس ونشو د دې خبرې چې مونږ د خپل ژوندون تر اوسه پورې څه کې تیر کړ. ډېر ښه. او سرایي مونږ دواړو بیا هم یو بل ونه پیژندل، سرایي مونږ دواړو بیا هم یو بل ونه پیژندل. ډېر ښه. هسې که ژوند مو په یو چم کلي کاله کې تیر کړ.